14 درس دا یاد ساتئ نبوغ 99 سلنه الهام دی. دا مشهور مخترع توماس اډیسون دا جمله ډیره مشهوره ده چې نبوغ 1 سلنه الهام او 99 سلنه زیار دی. زه دا منم چې په ژوند کې د رښتینې بریالیتوب لپاره هلې ځلې مهمې او اړینې دي. خو داسې فکر کوم چې په ژوند کې د بدلون لپاره یو ژور الهام او هوډ تر دې هم مهمه اړتیا ده. د نړۍ ټولو نابغو له دې الهام اخیستی او همدې غوښتنې انګیزه ورکړي چې د نورو خلکو ژوند ښه کړي. تاسې چې د دې خلکو ژوند ولولئ پوه بشئ چې همدا غوښتنه د خلکو ته تر ټولو لویه اندېښنه او وسوسه وه. دغه خلکو د خپلو مغزو یوه حجره د همدې الهام او وسوسو لپاره کارولې ده. اډیسون غوښتل هغه انځورونه خلکو ته په رښتینې نړۍ کې وښایي چې دا د خپل ذهن په پرده لیدلي وو. جوناس سالک د پولیو واکسین کشف کړ. د غوښتل خلک له یوې پټې ناروغۍ وژغوري. ماری کیوري د نوبل جایزې ګټونکې ساینس پوهه وه. د راډیوم کشف کړ او غوښتلې د همدې کشف په مرسته خلکو ته خیر ورسوي. وودرو ویلسن ویل تاسې دلته یوازې ژوند کولو لپاره نه یاست راغلي. تاسې دلته د دې لپاره راغلي یاست چې خلکو ته ډیر ژوند ورکړئ، لوی ارمان ورکړئ، ظریفه اروا ورکړئ او هیلې او لاسته راوړنې ورکړئ. تاسې دلته د دې لپاره راغلي یاست چې نړۍ غني کړئ او که تاسې دا خپل ماموریت هیر کړئ نو ځان به مو خوار کړی وي. تاسې له خپل ژوند نه څومره الهام اخیستی دی؟ تاسې له رخصتۍ وروسته د خپل خوب له تخت نه ژر راپورته کیږئ او که کره ویده یاست او خپل ځان درته هسې بې هدفه ښکاري. که چیرې ستاسې الهام لږ وي نو تاسې باید ځان سره د مرستې لپاره ښه مرستیال کتاب ولولئ یا د هڅونې غږیزې کیسې واورئ. د داسې یو کس وینا یا لږ چرته کینئ چې تاسې ورته درناوی لرئ یا د خپل د یو اتل د ژوندلیک په لوستو څو ساعته تیر کړئ. له داسې خلکو سره وخت تیر کړئ چې خپل کار سره یې شوق وي او د ژوند ښه کولو لپاره قربانۍ ورکړي. که چیرې تاسې سم الهام ترلاسه کړئ نو ژوند به مو ډیر ښه یوه نوې پړاو ته بوځئ. 15 درس د خپل بدن درناوی وکړئ. څو ورځې مخکې مې له خپل یو مسلکي ویناوال ملګري سره شپه وه. موږ په هغو شیانو خبرې وکړې چې په ژوند کې مو د تمرکز توازن او د خپل بوخت مهالویش د اړتیاو لپاره کړی دی. په دې وخت کې هغه یوه ډیره قوي خبره وکړه. راته یې وویل روبینه زیاتره وخت جومات ته په منظم ډول د عبادت لپاره ځي، خو زه ورسره بیا لوبغالي ته هم په منظم ډول ځم. بیا یې زیاته کړه زه چې هر څومره بوخت اوسم خو ماښام 5:30 بجې ځان اوزګاروم او د ورزش لپاره لوبغالي ته ځم او یو څو کیلومتره منډه وهم. په خپلې روغتیا او خوشحالۍ د ډاډمنېدو لپاره هیڅوک او هیڅ شی زما د ملګري مخه نشي نیولی. زما د ملګري دې خبرې ماته د لرغوني رومیانو یوه وینا را یاده کړه. دا وینا ما په خپل لومړي کتاب کې راوړې. د هغه وینا معنی یې زموږ یوه مشهوره جمله ده چې سلیم عقل په سالم بدن کې وي. زما د ملګري دې خبرې مې یوې بلې خبرې ته هم پام کړ او هغه دا چې که موږ ښه ژوند او صحت غواړو نو په خپلو ځانونو باید پام وکړو او درناوی یې وکړو. منظم ورزش مو نه یوازې صحت ښه ساتي بلکې په روښانه فکر کولو، نوښت راسپړلو او د فشار په مدیریت کولو کې هم در سره مرسته کوي. نوې څېړنې ښیي چې ورزش ستاسې ژوند هم ښه کوي او هم یې اوږدوي. په 18,000 کسانو د هاروډ یو څېړنه وایي چې 1 ساعت ورزش ستاسې 3 ساعته عمر اوږدولی شي. په ورزش کې که تاسې لږ وخت ولګوئ نو ډیره زیاته ګټه به درته ورسوي. او دا یاد ساتئ څوک چې ورزش ته وخت نه ورکوي ناروغي ته به وخت ورکوي. ما په خپل ژوند کې د ځان لپاره دا هدف ټاکلی چې د ورځې به 15 ځله لامبم. په بیا لامبلو او تازه کېدو کې یو ځانګړې خبره ده چې زه یې دلته نشم تشریح کولی. کاشکې مې ویلی شوای چې زه دا هدف هره اونۍ ترلاسه کوم خو له بده مرغه نه یې شم ترلاسه کولی. خو دا لوړه موخه را سره یوه مرسته کوي او ما په دې متمرکز ساتي چې د روغ او ښه ژوند لپاره ښه روغتیا څومره مهمه ده. زه چې په حوض کې لامبم نو هر ځل
بې له ناکامۍ همغه یو ډول پایلې ترلاسه کیږي. ځان قوي، آرام، متوازن او خوښ احساسوم. د لمبا ورزش د دې احساس ترڅنګ یو بل ډیر قیمتي شی هم راکوي چې هغه لیدلوری دی. له 40 دقیقې لمبا وروسته راته ښایي ځان کمزوری ښکاره شي، خو ګورم چې په اوسني شیبه کې ښه بشپړ ژوند کوم. زه چې د خپل بدن درناوی کوم او د روغتیا ساتنې هڅه یې کوم، نو په دې هم ورسره پوهیږم چې د ژوند لوی خوندونه زیاتره وخت همدا واړه او اسانه خوندونه وي.